پښتون ژغورنې غورځنګ عملاً څه غواړي؟ وبخښئ، آزاد پښتونستان، خپلواک پښتونستان، له افغانستان سره ګډېدل، یا هم په پاکستان کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي؟ 11 اکتوبر ته موږ جرګه راغوښتې ده، عدالت جوړیږي. د 11 اکتوبر خبره د ټول ملت او د ټول قام خبره ده. ستا لپاره د لر او بر شعار څه معنا لري؟ دا یوازې شعار دی که نه د دې لپاره عملي هم تاسو څه کوئ؟ لر او بر یو افغان، دغه نه څنګه څوک انکار کولی شي؟ دا یو رشته ده، دا یو تاریخي رشته ده، دا یو اوږد تاریخ لري. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مبارزه به تل سوله ییزه وي که نه بلې خوا ته هم تللی شي؟ د فیوچر د مستقبل فیصلې دا به تحریک د خپل تیارې او د دغه وطن د حالاتو مطابق کوي. په 2013 کال